بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چې وایي ښاد او آباد اوسئ. نن خبرونه خو زغ ډېر زیات راجمع شوي دي، خو زه به ډېر تاسو ته مختصر یو خلاصه په دې باندې پیش کړم. یو خو مولانا فضل الرحمن چې کوم بیان دی بیا هغه نه پس مسلسل یو قسم تحریک او دا وخت کې څوک هم نشته میدان کې، نه پی ټی آی شته نه نور مخالف جماعتونه چې کوم راپاڅېدلي وو ان اسټیبلیشمنټ خلاف خبره به کوله، هغه ټول دباو شو. دې وخت کې مولانا فضل الرحمن بالکل په ټاپ یعنی کریم ځان راوستو او یقینا چې هغې شاته ورسره روان دي کم خبرې دي هغه هم تاسو سره کوم. او مولانا فضل الرحمن اوس غواړي څه دې باندې به تاسو زموږ هسې هغه چې هغه سره د افغانستان خبره هم ده، هغه سره د پاکستان د پښتونخوا دې وخت کې حالاتو خبره هم ده. بل طرف ته که تاسو سره زه چې خبرو کوم د مولانا فضل الرحمن مې راځم، دې وخت کې افغانستان کې هم بدخشان ضلع تاسو ګورئ چې هلته باقاعده کنټرول یعنی د احمد شاه مسعود ګروپ چې کوم الته سرګرم دی او هلته سونام ډېره زیاته ده، هلته نه هم ډېر زیاته، خو هلته نه د طالبانو کورني ختمول دا یقینا چې هغو دپاره ډېر زیات زور خبره هم ده. ورسره پاکستان افغانستان چې کوم دې وخت کې معامله ده هغې هم دغه ورو ورو څیزونه ښکاره کېږي چې مخ ته مستقبل څه روان دي، ولې چې حالات ډېر سخت په دې حوالې سره جوړ شوي دي چې د دواړو منځ کې چې کم سلاکارو یعنی ترکی سعودي عرب همدغه شانتې نور دې وخت کې هم یو ډیلیګیشن د کینیډا چې کوم راغلی دی کې وزیر خارجه دی د کینیډا او هغه نه علاوه نور دغه کسان هم دي ورسره په دې حوالې سره د ترک او د سعودي عرب چې کوم خبرې وي هغه هم منځ کې خاموشي شوي دي. ایران حواله تاسو سره ګورئ چې ایران معامله هم مغه شانتې یا ټین صورتحال دی. د دې وخت کې افغانستان سره کېږي څه یعنی پالیسي چې کومه جوړه شوې ده انټرنیشنلي په هغه باندې خبره به که تاسو اوس موږ د ویم نو تاسو به اوس نه منئ، خو چې کله لږ خبرې ښکاره شي زه به تاسو ته واضح کومه چې اصل مسله دا ولې. خو دې وخت کې زموږ خبره چې کومه کوو اصل ضروري خبره دا ده چې زموږ افغانان وروڼه دي او که دلته زموږ پښتانه څومره دي هغې د نفرتونو یا د سوشل میډیا په حوالې سره چې کوم مزید زیاتیږي نو هغه حوالې سره که موږ خبرې وکړو نو هغې ته پکار دا ده چې وروره دې ته ګورئ چې د انټرنیشنل حالات کم طرف ته روان دي او ملکونو تر منځه چې کومې خبرې کیږي هغه وسرولو هغه خپل کار دی. کم از کم دلته چې کوم نفرتونه دي هغه مه خوروئ. اوس دې وخت کې مشکلات کم جوړ دي هغه زیاتر نفرتونو وجې نه هم دي چې دلته پاکستان کې هم کم افغان وروڼو خدمت کولو یا هلته کې کولو نو هغه هم هغې ته دومره لارې بندې کړی شوې، لارې وتړلې شوې چې یو بل سره هغه نږدې کېدلی نه شي، یعنې دومره پورې حالات خرابېدو طرف ته روان شوي دي. اوس دې ځای کې پالیسي چې کم میکرز دي یا کم پالیسي جوړه شوې ده دا کم از کم دا یو نیم 2 کاله خو په دې باندې مزید لګېدونکي دي چې دا صورتحال واضح شي. خو دې سره تاسو که وګورئ چې کوم پرابلمز پاکستان کې دی وخت کې تاسو ګورئ کشمیر کې الیکشن دی، کشمیر الیکشن یو طرف ته تحریک او بل طرف ته کشمیر کې الیکشن تاسو اوس وشتم ته لږ ورځې پاتې دي موږ کشمیر وزټ هم وکړو، هلته هم حالات مو ولیدل چې هلته هم حالات ډېر زیات ټینس دي، خو الیکشن چې هلته کېږي هلته هم تحریک انصاف باندې هغو بایکاټ هم کړی دی، خو الزام دغه لګي چې ریاست مخالف ولې چې کوم تحریک راوچت شو هغه تحریک سره هغو مرستې کړي، دلته کوم حالات ورته ډېر زیات ټینس صورتحال دی. کشمیر ته حالات که وګورو د الیکشن نه پس په هغې صورتحال واضح کېږي. دې طرف ته که خیبر پښتونخوا حالات وګورو نو خیبر پښتونخوا کې د ترخګرۍ یا د نور چې کوم صورتحال دی بیا دې خوا امن و امان چې کوم تړل شوی دوی څه خبرې دي په هغه باندې مولانا فضل الرحمن خبرې سره زه تاسو راځم چې مولانا فضل الرحمن په خپل سپیچ کې ړومبی ځل بیا دبنګ طریقې سره راغلل، افغانستان ایشو باندې هم په حکومت ډېر زیات تنقیدونه وکړل چې دا تاسو یعنې ټولې پالیسي ناکامې وګرځولې. ورسره حکمرانان یې لکه څومره چې دا وزیر اعظم یا دغه اسمبلی دا ټول یو قسم هغه وګرځول چې دا بالکل تش هغه د یو اسټبلیشمنټ کم دا هغه د ټول دغې غلامان دي، یعنې آرمي ډایرکټ کنډکا آرمي چیف یې ډایرکټ وټاکلو په هغه حوالې سره هغه باندې ډېر سخت اوس دې وخت کې اکشن روان دی. پرون هم د وکلاو
چې کوم میټینګ راوبلل شو په وکلاو کورونو چپې ولګېدې او وکلا هم اوس پټیږي راپټیږي یعنی هغه باندې هم سخته اوس روانه شوې ده او مولانا فضل الرحمن ماغه شانته اګریسیو پوزیشن اخسته دی او دی وخت کې مولانا فضل الرحمن نه علاوه یعنی تحریک انصاف غټ جماعت چې کم تحریکو کم هغې بیانیه وه هغه بالکل زمون بوز شوه هغه نه علاوه شاید اکان عباسي به تاسو لیدلی وي او دغه یو تحریک تحفظ عین محمود خان اچکزی دا هم لاندې راغلل اوس مولانا فضل الرحمن ته بالکل ګراوند چې کم کلاو شو او واحد مولانا فضل الرحمن اوس لیډ به کوي پهله مولانا فضل الرحمن چې کله به دا اپوزیشن ورسره ملوېده نو هغې سره به دا خبره وه چې مولانا فضل الرحمن ته به هغه لیډ پوزیشن نه ورکو او ورته موږ سره میلاو شه نو اوس موقع ده مولانا فضل الرحمن همیشه لیډ کړی دی او همیشه هغه که دا څومره اوس حکمران جماعت ناست دي مسلم لیګ نون یا د شهباز شریف نواز شریف دا هغه چې کله به تحریکونه مولانا فضل الرحمن به مشر جوړ کړی نو هغه سره مشري جنډه وه بیا ورپسې دي ورپسې یا بلاول بټو زرداري دا ټول چې کوم نو ټولو ته پته ده او مولانا فضل الرحمن باندې اوس مختلف الزامات هم لګي چې نه دا د جنډه ده یا څه ده خو مولانا فضل الرحمن سیاسي ډېر ځیرک سړی دی او دی ولیدل چې دا ټول دباو شول او ټولو هغه نتیجه خیز عمل نه راوبسلو نو اوس دې وخت کې مولانا فضل الرحمن به چې راووته نو اوس به ګوري اوس به د تحریک عیني پاکستان چې کوم محمود خان صدر دی اپوزیشن لیډر دا اوس څه کوي دې پسې کېږي پاکستان تحریک انصاف څه کوي مولانا فضل الرحمن پسې کېږي نه کېږي یا نور چې کوم دا وړ وړ ګوندونه دي که چیرې دوی ورسره سات ورکړو نو یقینا چې دغه تحریک په زور نه سي او بیا مولانا فضل الرحمن یو هغه اچوکولی شي خو که هغه نه علاوه هم په ځانګړي حیثیت سره هم مولانا فضل الرحمن سره سټریټ پاور شته چې هغه خپل حاصلولی شي اهداف حاصلولی شي خو دا به راتلونکي وخت کې پته لګي خو دې وخت کې حالات چې کوم پاکستان کې دي اوس انتهایی کړکېچن دي الله دې وکړي خیر مخته چې ګورو پالیسي میکر څه کوي پښتونخوا سره څه کوي افغانستان سره څه کوي هغه نه علاوه اوس دغه دلته کې کشمیر تحریک دی اوس مولانا فضل الرحمن تحریک ورته موږ ویلی شو په دې اړه باندې اوس څه کېږي مخته به تاسو سره اپډېټ درکړو ډېره مننه هوښیار او آباد اوسئ